ډي سي کمیشنره بل افسره یو آر ا پبلیک سروینټ ته خو یې موږ عوامو د ده کوم نوکر یې اوس کوم نوکر وایي چې زه سټیټ یم بې شرمه بې حیا بې غیرته ته سټیټ نه یې ته چپړاسي یې ته نوکر یې دوه پیسو د کومه د عوامو نوکر یې خو ته په هغه نوکر ټکي خفه کېږي اوس ته ځان ته لفظ وغوښته چې زه سټیټ یم سټیټ موږ یو عوام کوم سټیټ ته نه یې سټیټ ته نوکر یې دا پښتون قوم د دا خبره زده کړي خاص کر دا پړې لیکې جاهلان زه د تعلیم یافته او ته پړې لیکې جاهلان وایم سلو چې چیرې 10 کسانی 10 شعور لري یا 5 دې نه کم دي چې هغه تعلیم ستا ډیګري ستا کوالیفیکیشن ستا خو شعور پوهه نسته ورسره خالي هغه کاغذ ولې ډیګري سندونه شورۍ نوره ایوې زری وره پوهه شعور نسته ورسره دغه ته موږ پړې لیکې جاهلان وایو نو زه دا پښتوني وی و بچی ته وایم که بې تعلیمه ده که تعلیم یافته ده چې ریاست سټیټ موږ کوم یو دا خاوره ده چې د موږ په اوسېږو چې پاکستان ورته وایي او انټي سټیټ څوک ته چې د سټیټ مخالف ته دا ډي سي ګان دا کمیشنران دا افسران دا غلا ډاکوګان دغه انټي سټیټ د ملک لوټلی ده چې د ملک ولوټو په عربو په کربو پراپرټۍ اساسي جایدادونه بینک اکاونټونه جوړ کړل ملک چې نه ملک نه باره دا غلا ډاکې وکړې دا انټي سټیټ دي دا د سټیټ د ریاست دشمن دغه دي چې موږ دوه مسته انټي سټیټ وایي انټي سټیټ زه څه شاو ولی الله انټي سټیټ کوم خلک ته چې د ما 23 کاله مروت کانال یې بند کړی دا انټي سټیټ دي چې د ما اوس مروت کانال یې بند کړی دا ما دا 20 لاک کانال باندې دا شین فصل تباه کېږي دا انټي سټیټ دي چې د ما ته کورمې اوبو چې حق نه راکوي دا انټي سټیټ دي چې د ما بیټني آیل اینډ ګیس باندې تورو خمارانو غوندې ناست دي دا سیاستدانان افسران دا انټي سټیټ دي دا ډي سي کمیشنر چې د ما لکي سیمنټ فیکټري 32 سال وتل ما ته لکي مروت ته 1 روپۍ نه راکوي دا انټي سټیټ دي چې د کابل خیلو یورینیم فیکټري چې ما ته 1 روپۍ حق نه راکوي دا انټي سټیټ دي چې د ما ټول هسپتالونه غیر آباد کړل دا کرپشن لوټ مار یې وکړو دا انټي سټیټ دي چې د ما روډونه تباه دي چا تباه کړي دي دا انټي سټیټ دي چې د ما سکولونه کالجونه یونیورسټۍ تباه دي دا انټي سټیټ دي چې د ما پارکونه نسته د پلی ګراونډونه مې نسته د نوجوانانو لپاره دا چا خوړلي دي دا انټي سټیټ دي چې د چا سایل کنزرویشن اګریکلچر ډپارټمنټ سی این ډبلیو ډپارټمنټ پبلیک هیلث ډپارټمنټ لوټ کړل دا انټي سټیټ دي دا انټي سټیټ دي چې د څوک نوکریګانې خرڅوي چې د نوکریګانې خرڅوي مخکې یو سکیل 1,00,000 روپۍ اوس یو سکیل 2,00,000 روپۍ ده چې د فنډونه خرڅوي ډي سي دفتر چې په 30-35% باندې دا انټي سټیټ دي دا انټي سټیټ دي چې د قومي اسمبلی سینټ چې صوبایي اسمبلیو چې ناست دي خپلو ځانو لپاره بیلان پاس کوي قانون سازي کوي لوټ مار کوي کرپشن کوي دا انټي سټیټ دي انټي سټیټ څوک دي انټي سټیټ چې زه ساده الفاظو چې ته وشاوم دا څومره سرکاري افسران د سرکاري افسرانو ایجنټان ایماول چې څومره سیاستدانان دي ام ان ای ام پی ای میاران ایغو دلالان دا انټي سټیټ دي دا به سره ګورو دا به سره ښکارو دا کتابونه به سره ښکاره کوو 75 سال د پاکستان نه جوته ده دا انټي سټیټ دي دا غریب عوام دا انټي سټیټ دي چې د امن غواړي او وسایل غواړي ازاړي انټي سټیټ دغه دي چې د ټول عوام یې مړه کړ دا